السلام علیکم ملګرو، تاسو دې ته وګورئ. د کور کمانډو دا کور دی او دې کور مخې ته د مرغۍ پر نشي والې او پیډۍ والا ورغلي دننه ورنوتلي دي او شیشې هر چی ماتې کړي دي. نو ډېر کینه کې د عمران خان ګرفتار کړی دی، دې وجې ډېر زیات ډېر خوشحال شوي دي. نو دا زموږ تاوانده د پیسې موږ له وباسي. دا خو کور کمانډو خپل کور خو باندې که د حکومت کور دا په عوامو پیسو باندې جوړ شوی دی، خپلو خو پیسو نه یې جوړ کړی. دا دومره هغه ول ورنوتي او غونډ کورونه یې وران کړي دي، ښیښې میشې هر څه دې وران کړي دي، مات کړي دي. تاسو ته وګورئ ډېر هر څه ډېره تباهي کړې ده. ډېر خلکو دا ورنوتي دي، ډېر زیات ډېر کینه کې د عمران خان چې څه راکړل شوی نه داسې حالات به وي. نو ډېر حالات ګډوډ شوي دي، الله دې خیر وکړي پکې. نو ډېر ظلم کېدو په کار دی چې انصاف پکې نشته، ملک انصاف نشته. نو په کار هم ده یاره چې داسې ورانۍ وکړي عوام نو ځکه چې انصاف نه وي دغسې به خامخا کېږي. نو عمران خان څه جرم کړی نه، دا هغه نه دی کړی. نو عمران خان بر نه کې نیولی دی او بس ګرفتار یې کړ. نو څه سړی جرم وکړي دا وکړي بیا یې ګرفتار کړي. تاسو وګورئ دومره خلک پرون پکې آرمي والا پیرنګ کړی دی او 20-25 کسان پکې مړه شوي دي. هغه ته ګوره دا چې ګولۍ ځي د پښتون سر له ځي په پښتون سر راپرېوځي. نو هر شی په پښتون باندې ظلم کېږي، زیاتې پښتون هم سره کېږي. نو اوس پښتون خپل حق تپوس کوي دغسې حالات یې. نو خدای دې خیر وکړي. ډېر عوام ډېر جذباتي شوی، ډېر غوسه شوی دی. نو عمران خان یې نیولی دی. نو دومره پاکستان کې امن نشته، دغه څه نشته. نو زموږ وزیر اعظم عمران خان مخکې جوړ شوی، هغه دپاره دومره هغه امن نشته. نو هغه یې نیولی، هغه یې ګرفتار کړی. داسې عوام خو وړه خبره ده یاره. د اوس عوام ورنوتي دي، دې کور کې ډېره زیات ډېر ورانۍ کړی دی او ورنوتلي دي. نو څوک یې اوس خامخا دومره راپورته کېږي، خپل انصاف به غواړي که نه. پاکستان کې دومره انصاف نشته. هر ځای کې روډونه بند شوي دي، عمران خان د وجې هر ځای کې روډونه بند کړي دي او ورونه بند شوي دي. بد حالات دی نه پاکستان کې، باید یې خیر وکړي. نو روډونه سرکاري ګاډي هر څه پکې عوام اوس یې عوام ډېر کینه کې شوي، ډېر جذباتي شوي دي، راوتي دي. الله دې وکړي میټرو هر څه بند شوي دي، میټرو مین روډونه هر ټول بلاک شوي دي. دا چې عمران خان څه پر راخلاص شوی نه وي، حالات به ګډوډ وي. څه پر عمران خان د انصاف نه راخلاص کړی نه وي. نو الله دې اوس په خیر واچوي. نو تاسو وګورئ حالات څه بله ګډوډ دي. نو موږ عمران خان پرون یې څنګه نیولی، د کالر یې نیولی او په زور یې ګاډي ته وخوځي. دا پاکستان دی یاره، پاکستان کې وزیر اعظم دی، داسې ورسره پکار ده یاره. هغه غریب خپه یې ماته ګورو باندې شتلی او خپه یې ماتلی هم نشو، چرګې تللی او چرګ دې مات کړی دی او داسې راښکود یې نیولی او نو ډېر ځای مې سره کړی دی. بیا وزیر اعظم پاکستان هغه یاره ډېره تېر شوی او هغه سره دومره زیاتېر شوی دی. نو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، فالو کړئ. وسلام.